سي تاسو یو ښه ریپورټ ولیکئ، که هغه ویډیویي، متني، غږیزي، هر ډول یا هم سوشل میډیا لپاره، یوټیوب لپاره، فیسبوک او نورو لپاره. د راپور جوړښت او راپور لیکنې په باب مونږ ویلی سو چې په دې برخه کې تر ټولو ډیر مهم بحث هغه د سرچپه هرم ده. کله چې تاسو ته څوک د راپور مسله یادوي، خصوصا په رسنیو او په ژورنالیزم کې، ستاسې په ذهن کې باید یو موډل راسي چې هغه ته سرچپه هرم موډل وایي. دا په اوسني ژورنالیزم کې د راپور لیکنې تر ټولو مروج یا ډیر کاریدونکی سبک ده. په دې معنی چې په دغه سبک کې که هغه ویډیو کې راوړئ، که په هغه په هر فارمټ کې راوړئ، تر ټولو ډیر مهم معلومات هغه په ریپورټ سر کې راوړل کیږي. لکه د سرچپه هرم سبک تعریف هم همداسې ده چې تر ټولو ډیر معلومات د دغه ریپورټ په سر کې راوړل سي او ورپسې بیا ډیر کم معلومات په آخر کې. یعنی تاسو باید معلومات مو ډیلبندي کوي او د ارزښت له مخې وارزوئ. څه وایاست خلکو ته، څه مهم دي خلکو لپاره، هغه په لومړۍ برخه کې، بیا ورپسې لږ مهم، بیا مهم، بیا نور مهم، خیر کې کم اهمیته مسایل په وروستیو کې راځي، تر څو ستاسې په مطلب ټول خلک په اسانه پوه شي. که څه هم څوک وخت نه لري، ولې هغه مهم مطلب به ستاسې لوستی یا به یې لیدلی. په دغه سبک کې د سرچپه هرم برخه کې لومړی پاراګراف لید نومیږي. یعنی موږ په هغه مشخصا توګه ووایو چې په دې به وروسته هم خبرې وکړو، خو د سرچپه هرم سبک کې لومړنۍ برخې ته لید وایي. لید ورته وایي، ځینې ورته انټرو وایي، ځینې ورته مقدمه یا سریزه وایي، خو ستاسې هم لید زده کړئ. یعنی په دې معنی چې د ټول مطلب خلاصه لید بلل کیږي، یا په اصطلاح مهم مسایل د خبر یا راپور هغه لید بلل کیږي. تر ټولو مهم معلومات په دغه برخه کې راوړل کیږي او همداسې ورپسې بیا لږ کم اهمیته معلومات او همداسې په ترتیب سره راوړل کیږي. نو کوشش کوو چې ډیر په دغه مسایلو باندې تمرکز ونه کړو، په تیوریکي مسایلو باندې یو ذهنیت تاسو ته درکړل سي. تاسو باید دا زده کړئ چې هر ډول په رسنیو کې کار کوئ، ژورنالیزم کې کار کوئ، کوشش کوئ چې ډیر مهم مطالب په لومړۍ برخه کې راولئ، بیا لږ مطلب، بیا همداسې په ترتیب سره اخر لږ مهم راوړل کیږي. مونږ د یادونه وکړه چې لید د راپور لومړنۍ برخه ده. نو څنګه چې تاسو پوهیږئ، په دې غواړو خبره وکړو چې لید څه ته وایي، څنګه د راپور یا خبر مهمه برخه ده. لید په یو خبر کې لومړنۍ جمله ده چې په حقیقت کې مهم ټکی وي. یعنی لکه په دې خبره وکړه او دا د خبر مهمه برخه جوړوي. د هرم سبک له مخې په خبر لیکلو کې باید لومړی پاراګراف جمله له 10 کلمو ډیره نه وي. په دې برخه کې تاسو ته برخه ویل کیږي چې تمرکز کوي دوی چې تاسو کوشش مکوئ چې له 10 کلمو ډیر مطلب کې برخه راونغاړئ. کوشش وکړئ چې هر څومره مهم اوږده مسله یې تاسو کوشش وکړئ په 10 کلمو کې هغه مسله راونغاړئ او په لومړۍ برخه کې یې ولیکئ. له یوې کامې ډېرې کامې ونه لري. یعنی لید اصلي اصول تاسو ته ښیي چې کوشش وکړئ ډیر په یو پاراګراف کې یوه کامه ولري راونغاړئ. یعنی ډیر باید لنډي، خلاصي او مهم مطلب پکې انتقال کړی سي. انټرو د مستقیم خبر لید دی، د چا پلوي نه کوي او ټول اړخونه باید پکې یو شان راوړل شوي وي، پرته له دې چې د ژورنالیست نظر پکې شامل وي. ځینې هغه مسایلو ته اشاره شوې چې موږ د ژورنالیزم بنسټونو کې هم اشاره وکړه چې سادهوالی، بېطرفي، توازن، چټکتیا، دا ټول اړونه، روڼتیا، دې شان ته پام وکړئ او بیا یو جمله یا یو پاراګراف کې خپل مهم مطلب وړاندې کړئ. لید په ټولیز ډول د فاعل، فعل او مفعول څخه جوړه شوې وي. یعنی جمله مو باید د ګرامري لحاظ نه سمه وي، فاعل باید ولري، مفعول باید ولري او فعل باید لرونکی. دې شیانو ته پام وکړئ چې تاسې هر متن که لیکئ، که ویډیو او نور هر ډول فارمټونه له متنونو تشکیلیږي، هغې لومړی لیکئ، بیا وروسته کولی شئ چې ویډیو هم کوئ.
په لیډ کې صفتونه او قیدونه مراوړئ. یو مسله چې ډیره واضح ده، اصلا په ژورنالیزم کې صفتونه ځای نه لري، خو بیا هم په لیډ کې هیڅ کله کوشش مه کوئ چې صفتونو ته او قیدونو ته ځای ورکړئ. دا اساس زده کوي. او دریم لیډ شخص ته منسوب کړئ، یعنی چا په اړوند ده قصه په څه تیریږي. په هغه صورت کې چې تاسې په خپله دغه پیښه لیدلې وي یا مو هغه چا سره مرکه کړې وي چې دغه پیښه لیدلې وي، کوشش وکړئ د هغه منبع په ذکر سره راوړئ. بل مهم مسله دا ده، په لیډ کې ناشنا نومونه مه کاروئ. تاسو لیکلی شئ چې یو افغان زده کوونکي الوتکه جوړه کړه، په خبر کې به د زده کوونکي نوم وروسته راوړل کیږي، خو په هغه صورت کې چې به مخکې راوړل کیږي چې دغه شخص په افغانستان کې وپېژندل سوی څیره وي. پام مو دی خبرې ته، یعنی کوشش وکړئ چې خبر په چا څرخیږي په هغه یې راوړئ. بل په یو بله بېلګه کې خبري برخه د خبر په سر کې راوړل کیږي. که چیرې د یو شخص کړنه یا وینا تر ټولو مهم اطلاعات وي، نو په دې صورت کې د ویونکي نوم مخکې راوړئ. د بېلګې په توګه که چیرې ولسمشر اشرف غني وایي چې ولسمشر ډانالډ ټرمپ ورسره دا منلې ده چې له طالبانو سره به د سولې خبرو ته ادامه ورکوي، نو ستاسو لیډ دی. خو که چیرې یو عادي افغان دې ته ورته څرګندوي، نه خبر نه دی، یعنی خبري ارزښت نه لري. په خبري ارزښتونو مسله کې یاده شوه څو شیان ډیر مهم دي. یو ستاسو دید مهم ده چې ولې تاسو ته دا مسله مهمه ده. بل هغه مسلې لویوالی مهم دی، تازهوالی مهم دی، غبرګونې مهم دی. په اصطلاح جغرافیوي لحاظ نه، په مادي لحاظ باندې دا خبر څومره موږ ته نږدې ده، که نه هغه ارقام څومره مهم دي. دې شیانو ته په پام سره خبرو انتخابیږي، خو هغه مسله تاسې ښه کیچ کوی سئ او ښه درک کوی سئ. هر څومره چې ستاسې دید پراخه وي، هغومره دا تاسو سره مرسته کوي چې ښه لیډونه انتخاب کړئ، ښه سوژې وټاکئ او ښه خبرونه راوړئ. راځو بلې برخې ته. د لیډ ملاتړې جملې. ډیری شمېر ژورنالستان دا هیروي څو هغه اطلاعات او جزئیات ورکړي چې د لیډ لپاره ملاتړي وي. که چیرې یو خبر د یوې لیدنې په اړه وي، نو دا تشریح کړئ چې دغه لیدنه پیښه ولې رامنځته شوه، دغه پیښه ولې اړینه او مهمه ده. یو خبر باید د سرچپه هرم په بڼه برابر کړای شي. د هرم پراخه برخه تر ټولو مهمه اطلاعات او استازیتوب کوي او د کم ارزښت لرونکي اطلاعات په ټولیز ډول سره وروسته راوړل کیږي. د لیډ ملاتړې جملې وایي کوشش مه کوئ چې لیډونه پراخه وي. کله چې لیډ ولیکه د هغې ملاتړ لپاره بیا هم کولی شئ چې سپورټینګ پاراګراف کې یو ملاتړ جملې راوړئ تر څو ستاسې لیډ نور هم واضح کړي. نرم لیډ څه دی؟ یو شمېر لیډونه نرم لیډونه وي چې د لاندې کیسې بیانونکي او له ادبي صنعت څخه په کار اخیستل کیږي، څو لوستونکي د اصلي اطلاعاتو پر لور بوزي. دا ډول لیډ باید غولونکی نه وي. دغه لیډونه په فیچري راپورونو کې کارول کیږي. نرم لیډونه وایي کوشش وکړئ چې دا ستاسې خلاقیت او مطالعې پورې تړاو لري. څنګه کولی شئ خپل مخاطبان تاسې ځان سره وساتئ؟ تاسې په لیډ کې دا مهارت کولی شئ چې که غواړئ ادبي یې کوئ، کیسه ییز یې کوئ، فیچري یې کوئ، خو منتها هدف دا دی چې خلک ورسره راجلب کړئ څو ستاسې نوره پاتې ویډیو وګوري او ستاسې پاتې متن وګوري. فیچري راپورونه په ټولیز ډول له دوه لارو پای ته رسیږي. یا د راتلونکي پر لوستونکی بیایي او یا هم لوستونکی بیرته د لومړۍ لیکنې برخې ته ستنوي. دا هغه مهم هدف خو چې ما بیان کړ. دریم، له لیډ وروسته د خبر پاتې برخې ته متن وایي. د خبر متن ویل کیږي. متن د خبر لیډ ته په کتو تر څو پاراګرافونه پورې پکې ترتیب په نظر کې نیول شوي. دا د راپور نه وروسته په کله چې راپور لیکئ، لومړی لیډ برخه ده. لیډ باندې خبرې وشوې چې ډیر خلاص، مهم او روښانه او جلبونکی، او د هغې لپاره ملاتړې جملې هم راوړلی شئ. ورپسې برخه د ریپورټ کې هغه ټیکسټ د متن ده، بدانه چې ورته وایي. په دې برخه کې تاسو کولی شئ څو هغه پوښتنې چې ما تاسو ته پخوا هم ویلي وو چې سې چې او سې کاف هغه پوښتنه چې خلکو سره پیدا کیږي، هغه باید په دې برخه کې ځواب سي. یعنی ښه په ترتیب سره او ډون سي، وضاحت پکې راوړل سي، ځینې نقل قولونه راوړل سي، وضاحتونه وشي تر څو مسله ګونګه پاتې نه سي. او دا برخه کولی شئ له 500 نه تر 200 پورې کلمې ولري. کنه کوشش وکړئ چې ډیر لاند لیکل وکړئ، خصوصا د آنلاین ژورنالیزم یا موبایل ژورنالیزم لپاره. موږ په تیر بحث کې خبرې پې کړې وې، ولیکئ. او دغه راز وروستۍ برخه د ریپورټ بیا هغه بلل کیږي، بیکګراوند بلل کیږي. بیکګراوند کې هم
کولای شئ تاسې د دغې قضیې اړوند پخواني معلومات یا دغې پیښې سره نږدې تړلي معلومات راوړئ یا هم ممکنه راتلونکي معلومات وړاندوینې سوي یا اندېښنې لري په هغه هم پکې ذکر کړای شئ. راځو د راپور ایډیټ برخې ته. کله ستاسو ریپورټونه ولیکل مهمه برخه پکې ایډیټ ده، سمون ده او ډون ده. دا هغه برخه ده چې ستاسې د تېروتنو مخه پکې نیول کیږي. ریپورټ نهایی کیږي او بالاخره نشر ته ځي. په دې کې هغه څه کنټرولېږي چې خلک تر شکایت کوي، لکه املا او انشا او پالیسی او هغه مسلکیتوب او توازن او دا شیان پکې په نظر کې نیول کیږي. ټولې برخې له دقت او ارزونې وروسته له چک کېدو وروسته نهایی کیږي او بالاخره په اصطلاح کاپي ایډیټ برخې ته ځي چې هغه هم بیا د راپور په انشا او املا باندې کار وکړي. نو دا هغه مهم برخه ده چې په رسنیو کې ایډیټر ورته ویل کیږي او دا ډېر مهم رسالت دی چې له ارزښتونو نیولې ټولې خواوې د راپورونو سنجول کیږي او بالاخره نشر ته ځي. لومړی ایډیټ سابینګ په حقیقت کې د متن لومړی ایډیټ دی چې سابینګ ورته وایي او دا هغه مهارت دی چې په رسنیو کې د ډېرې تجربې له مخې ترلاسه کیږي. سب ایډیټران د خبر جوړښت یا چوکاټ ور جوړوي او له معلوماتي اړخه نیمګړتیاوې ور پوره کوي او د ګرامر، املا، انشا او د جملې له پلوه په لاندې ډول سمون پکې راولي، لکه د جملې جوړښت، د پاراګرافونو ترتیبول او تړاو ورکول، د املا او عمومي تېروتنو سمون، نقل قولونه، شمیرې او ارقام چک کول، لنډون یا اختصار، په انګلیسي کې د تورو لیکلو لوی او کوچني سټایل، تکرار او اصلاحي کتنه، پر اصلي موضوع تمرکز، د پاراګرافونو محتویاتو تنظیم، د خبرونو عمومي ستراتیژي ته پاملرنه، د کلمو ټاکنه او اقتصادیت او بالاخره ګرامري سمون. نو دا هغه د ایډیټ برخه ده چې مونږ په خبرې وکړې. اوس راځو د اطلاعاتو راټولولو او راپور پلټنې برخې ته. په دې برخه کې هغه مسایل راوړو چې مونږ د ریپورټ لیکنې په سیستم پوه شو، په برنامه پوه شو چې څنګه لیکل کیږي، څه ډول لیکل کیږي، کوم ډول مطالب پکې راوړي. اوس راځو د اطلاعاتو راټولول چې تاسو ته ډېر مهم دی او دا یو سخت کار هم دی چې اساسي کار بلل کیږي. د اطلاعاتو راټولول او راپور پلټنې برخه. د راپور پلټنه له پلان وروسته د راپور له پلان وروسته د پیښو د پلټنې پړاو وي او د راپور پلټنه د موضوع په اړه له مطالعې او یو له مرکې پیلېږي، ځکه ټول اطلاعات له دې راټولېږي. دا زده کوي چې ستاسې اطلاعات ټول د مرکو له لارې راټولېږي. که چېرته مرکې ونسئ کړئ، معلومات ونسئ کړئ، پیدا یې نسئ کړئ، تاسو ښه راپور نسئ لیکئ. خو که چېرته روابط ولرئ، ښې سرچینې ولرئ، هغوی سره په تماس کې وئ او مرکې ولرئ، تاسې به هر وخت ښایسته او مهم راپورونه لیکلي. د اطلاعاتو پلټنې پر وخت له 4 اړونو کار اخیستل کیږي چې د راپور کرهوالی یا دقت، بې پلوي، جزئیات او شالید پکې شامل دي. د پلټنې پر مهال باید ژورنالیست ډیر دقیق وي او لویه حوصله ولري. تر هغې د اطلاعاتو پلټنې ته دوام ورکړي څو په راپور کې راغلي پیښې ټولې ښې روښانه شي. دا تاسې ته وړاندیز کوي چې د پلټنې برخه کې 4 مهم مسایلو ته پام کوئ چې دقت، بې پلوي او جزئیات او شالید پکې شامل دي. یعنې بشپړ مسایل راواخلئ، ښه دقیق راواخلئ، ارقام چک کړئ، معلومات چک کړئ، نومونه وګورئ، په اصطلاح ځینې وخت هغه سیمې ساحې چک کړئ. په دې برخه کې بلې برخې ته ځو، سرچینې او نقل قولونه. دا هم پلټنې برخه کې ډیره مهمه ده او ستاسې راپور غني کوي، ستاسې راپور ته مستندوالی وبخي، ستاسې راپور با جزئیاته کوي، لکه موږ د منابعو سره د خبرو ویلې، مرکو مو ویلې. په دې برخه کې ژورنالیستان د خپلې خبرې برخې اړوند اطلاعات ترلاسه کولو په موخه سرچینې د هغوی له شمیرو سره ځان سره ساتي. دغه سرچینې ممکن دولت، مدني ټولنې، د خصوصي سکتور ویاندویان، چارواکي، څیړونکي، لیکوالان، مشاهیر، سیاستوال، د روغتونونو، هوایي ډګرونو او عامه ګټو نورو ادارو چارواکي وي. هر ژورنالیست د سرچینو یو لیست له ځان سره لري او ساتي او هغې اړتیا پر مهال ورسره په اړیکه کې کیږي. اطلاعات، نظر او نقل قول ترې اخلي او یا هم له اغېزناک کس سره په مستقیم ډول مرکه برابروي.
دوی مستقیم نقل قول ترلاسه کوي چې مستقیم نقل قول د هغه شخص خپل جملې وي چې په راپور کې شامل او یا هم نور خلک چې راپور سره تړاو لري. د راپور هغه مهم برخه واضح وسه ستاسو استناد باید په نقل قولونو سرچینو وي. دا پوه شوي چې نقل قولونه چیرته استفاده کیږي. د راپور سرچینې هغه کسان چې زیانمن شوي وي او مستقیم په موضوع کې ښکیل وي. عاملین هم سرچینه کېدای شي. ځینې وخت خپل عام خلک عامل وي په مستقیم ډول د ستونزې تر اغېز لاندې راغلي وي. په دې ستونزه کې ښکیل وي، له ستونزې سره کار لري، د موضوع په اړه خبر وي خو په ستونزه کې ګیر نه وي. د ستونزه د خلکو له لوري وپلټل شي. په دې برخه کې تاسو ته ښیي چې راپور لپاره کومې سرچینې برابروي، لکه فرضاً عاملین دي، زیانمن دي، متخصصین دي، ټول هغه ستاسو له سرچینو سره تړلي دي او دا سرچینې فرق کوي موضوع تر موضوع. فرضاً هر ډول موضوع چې وي هغه ته بکینی پلانینګ به کوي او په پلان کې تاسو بیا سرچینې په نک کوي او هغه سره مرکه کوي او معلومات راخلي. کله مو ویل چې تاسو د معلوماتو راټولولو برخو کې مرکه ډیره مهمه ده. نو کله چې مرکه مهمه ده په کار چې مرکه هم پوه شئ. مرکه دې ته وایي چې یو یا څو نفرو سره په مشخصو موضوعاتو خبرو کولو ته مرکه وایي. په مستقیم ډول د اطلاعاتو ترلاسه کول یو وسیله ده چې له لارې د عام خلکو، چارواکو، کارپوهانو او نورو نظرونه او افکار راټول او خپریږي. دغه نظریات کېدای شي د هر څه په توپیر بیا د ځانګړو مسایلو په اړه وي. لکه ما واضح کړه په تعریف کې له مرکې مخکې پړاو ځینې څو پړاو دي چې تاسو باید ورته متوجه اوسئ. هغه دا دي چې تاسو مخکې له مرکې باید څه وکړئ، د هغې موضوع په اړه چې غواړئ مرکه وکړئ د 3 یا 4 موضوعاتو نوملړ جوړ کړئ، خو ځان په نوملړ پورې انحصار مه ګڼئ. ځینې وخت ښایي مرکه کیدونکی ډیر په زړه پورې اطلاعات درکړي چې تاسو ته به تعجب وړ وي. نو اړتیا ده چې متوجه اوسئ او د مرکې ته دوام ورکړئ. بل مخکې له دې چې مرکه تر سره کړئ باید د موضوع په اړه مو لومړني اطلاعات بشپړ وي. ځینې ژورنالستان دغه بد عادت لري، پرته له دې چې چمتوالی ولري ټول اطلاعات له مرکه کیدونکو ترلاسه کوي. تاسو باید د مرکه کیدونکي کس په اړه معلومات ولرئ. دا اړینه ده چې ځان منظم کړئ، له انټرنیټ څخه اطلاعات ترلاسه کړئ او ابتدایي مطالعه باید هم ولرئ. کوشش مه کوئ چې مقصد ولاړ سئ، بلکې له پلان سره او ښه پوه ولاړ سئ. ډاډ ولرئ چې ستاسو چلند به د اطلاعاتو په ترلاسه کولو کې در سره مرسته وکړي. صمیمي، دوستان او ځیرک اوسئ. ځان د یو عیني شاهد په څیر څرګند کړئ. ځان د بحث لوری مه ګرځوئ. ځان منظم کړئ. د کلمو نوملړ له ځان سره چمتو کړئ چې په دې سره به د بحث وړ موضوعات در په زړه شي. یعنې داسې مه ځئ چې ناګهانه لاړ سئ او په موضوع خبر نه یاست. د مرکې پر مهال څه پکار دي؟ مرکه کیدونکي ته مخامخ کینئ. د مقابل لوري په وړاندې چلند مو باید یرغلیز نه وي، څو هغه وکولی شي چې ځان په خپل واک کې وویني. پوښتنې مطرح کړئ. کوم څه چې مرکه کیدونکی له پوښتنې پرته شریک کړي مه یې تکراروئ. په مرکه کې له څرنګه څه ولې په څیر پرانیستو پوښتنو کار واخلئ. په دغه کار سره مرکه کیدونکی هڅول کیږي چې د پوښتنې په اړه تفصیلي خبرې وکړي. پوښتنې باید د امکان تر بریده لاندې او ساده وي. خپلو پوښتنو ته پام وکړئ. د صفتونو کارونې پر مهال له احتیاطه کار واخلئ. د مرکه کیدونکي بدني حرکاتو ته مو پام وي. ځینې وخت د ځانګړي مطلب ښکارندویي کوي. جزئیاتو ته متوجه اوسئ. په دې سره به ستاسو خبر بشپړ او معیاري شي. پر یو وخت یوه پوښتنه مطرح کړئ. دا د مرکې جریان تاسو ته وایي چې څنګه مرکه کوئ. نو په دې برخه کې چې هر څومره مطالعه کوئ تاسو سره مرسته کوي چې ښې مرکې تر سره کوي او دا ستاسو باور لپاره هم ډیره مهمه ده. ځواب ته په غور سره واورئ. ښایي له داسې وضع سره مخ شئ چې مرکه کیدونکی څو جهتونه خپل کړي او تاسو یې په اړه د نظر څرګندولو لپاره څه ونه لرئ. انعطاف پذیره اوسئ او تنګ نظري مه کوئ. جزئیات واورئ او ورته متوجه شئ. ښه مرکه ستاسو د راپور زاویه بدلولی شي. ویریږئ مه. د اړتیا پر مهال له مرکه کیدونکي د پیښو د تاریخ شالید په اړه وپوښتئ. یعنی په هر څه اطمینان ولرئ. تشویش مه کوئ، اندېښنه مه کوئ، باجرأته اوسئ. مرکه په خپل کنټرول کې ولرئ. څنګه مو چې پلان نیولی د همغې پلان له مخې مرکه تر سره کړئ. منابع کوشش کوي چې د خپل منفعت په خاطر خبرې وکړي. تاسو کوشش کوئ چې د خپل موضوع په اړه خبرې وکړئ او هغه معلومات ترلاسه کړئ.
دغه هغه مراحل دي چې تاسو ته پکې اشاره سوې ده او د دې په جریان ځینې نور معلومات هم دلته تاسو سره شریک سوي دي. په مرکه کې باید له څه ډډه وشي. ځینې مسایل ښودلي چې مرکه کې له څه باید ډډه وشي. د هو نه ځواب ترلاسه کولو په تړاو پوښتنې مه مطرح کوئ. په ورته مهال څو پوښتنې مه کوئ. د ژورنالست مخکې بیانیه مه ورکوئ. وبښئ، له پوښتنې مخکې بیانیه مه ورکوئ. ما ته دا په زړه کوي چې کله ژورنالست داسې پوښتنې مطرح کړي لکه ډېر لاملونه وو چې ستاسې کمپنۍ سقوط کړه، هغه کوم لاملونه وو، تېروتنې څه وې، تاسو دغه کار څرنګه مخنیوی کولی شئ. کوشش وکړئ چې یوه پوښتنه په زړه پورې پوښتنه راجلب کړئ. یعنې اوږدې پوښتنې مه کوئ. پام وي چې له پوښتنې سره خپل نظرونه ضمیمانه کړئ. پوښتنه اما ستاسې نظر خپل نظر دی. ما مخکې بحث کې ویلو چې ژورنالستان حق نه لري چې خپل نظرونه څرګند کړي. په دوام د دغه بحث له مرکه کېدونکي سره لانجمن بحث مه کوئ. بعضې وخت رسنیو کې ګورئ چې ډېر لانجمن مسایل خبریالان پوښتي او بحث پې کوي. دا اخلاقاً او د ژورنالیزم اصول له مخې دا صحیح نه ده. مرکه کېدونکی مه اخلالوئ. پرېږدئ چې خپله خبره وکړي، خو کله چې له بحث وته تاسې راګرځولی شئ. خپله پوهه مو د مرکه کېدونکي تر اغېز لاندې راوستلو لپاره مه کاروئ. بعضې وخت خبریالان هڅه کوي خپله پوهه څرګنده کړي، ځکه ستاسې امتحان دوره دا نه ده. ستاسې د معلوماتو راټولولو وخت دی او دا هڅه وکړئ. د دې فکر مه کوئ چې له خپل موقف و دندې په استفادې مقابل لوری دې ته واچوئ چې خپل نظر بدل کړي. مه غوسه کېږئ، ځکه مرکه کېدونکی چارواکي هم اجنډا لري او بالاخره بد اخلاقي هم مه کوئ. ومویل چې بعضې وخت خبریالان هڅه کوي چې ځینې اندریزو مراسلو باندې مرکې وکړي. دلته تاسو ته ښودلي چې دا ډول مرکې ډېرې ستونزمنې دي. په دې تړاو لاندې نورو موارد ته رښتیني اوسئ، جنجال مه کوئ. که مرکه کېدونکی دروغ اجازه ورکړئ مه یې اخلالوئ. کله چې خبرې پای ته ورسېدې نو په خورا حوصله نوموړي ته د هغه د خبرو د نه منلو لامل په ډاګه کړئ. ښایي هغه په داوطلب ډول د حقیقت څرګندولو ته چمتو شي. که چیرې دغه کار ونه شو نو د مرکه کېدونکي دروغ په مستقیم نقل قول کې په ډاګه کړئ. یعنی ژورنالیزم ډیر حساس علم دی، ډیر مهم سپېڅلی پاک هنر دی، هیڅ هم پکې نسی پټېدلی. او هڅه مه کوئ چې تاسې جالکاري وکړئ، تاسې چالاکي وکړئ. پرېږدئ هر څه خپله واضح کېږي او خلک قضاوت کوي. په مرکو کې د ټیپ ریکارډر کارول دا هغه مسله تاسو ته اشاره کوي چې تخنیکي برخه مسله ده. لکه د یوټیوب لپاره ستاسې غږ باید صحیح یا ځان معلوماتو ساتنې لپاره ټیپ ریکارډر باید ولرئ، ځکه په دې اړه بیا بالاخره که چېرته ځینې مسایلو سره مخ شئ تاسو سره به وار له مخه جزئیات او ریکارډ شوې برخه به در سره وي. دلته لیکلي چې په لاندې حالاتونو کې ټیپ ریکارډر مه کاروئ. کله چې سرچینه ارامه نه وه، چیرې چې ګواښ وي، که د بې احترامۍ او بې ادبي لامل ګرځي لکه مذهب او د جنازې په څیر مناسکو کې، هغه مهال چې سرچینه شرمیږي، کله چې د خبرو اترو لړۍ بندوي، که چیرې پوه شئ چې مرکه کېدونکی ستاسو د لیکلو پر مهال په خپلو خبرو کې یو ډول مبالغه کوي، نو په دې تړاو داستان لیکونکي ګبریل ګارشیا مارکوس د یوې ځانګړې شیبې یادونه کوي چې د غرمې ډوډۍ پر مهال 2 ژورنالستان له فیډل کاسترو سره مخ شول. کله چې کاسترو د ځانګړې موضوع په اړه خبرې پیل کړې، ژورنالست کتابچې ته لاس کړ، د هغه د سرمې په لیکلو یې پیل وکړ. کاسترو سمدلاسه خپل مسیر بدل کړ، موضوع د حقیقت پر ځای تر ډیره د مبالغې بڼه واخیسته. یعنی بعضې وخت نوټونه منابع ستاسې نه ویریږي، ریکارډر. نو په دغسې حالاتو کې متوجه اوسئ چې پرېږدئ معلومات ترلاسه کړئ. ریکارډ، غیر رسمي او ژور لید، دغه 3 موارد تعقیب کړئ. په دې سره به ستاسو د مرکې چوکاټ جوړ شي. له مرکې مخکې او وروسته خپل شرایط تشریح کړئ. غیر رسمي ریکارډ د مبهم وي. په دغه مبهم چې خلک له ځینو موضوعاتو بېلابېل مفاهیم اخلي، ځان ډاډه کړئ چې ستاسو سرچینه له دې څخه څه مفهوم اخلي. ژور شالیدونه د دې لپاره کارول کیږي چې یوازې تاسو په جریان کې یاست او دا په هره بڼه استعمالیدلی شي. په دغسې یو حالت کې مو ډېر پام وي، دا باید یوازې د تجربه لرونکو ژورنالستانو له لوري او هغه سرچینه چې تاسو ورسره بشپړ بلدیت لرئ وکارول شي. نو درنو دوستانو، دا و زموږ د ریپورټ لیکنې جوړښت او لیکلو پړاوونه او برخې.
څنګه موږ معلومات راخیستلی سو، مرکه درته واضح کړه، مرکه کې هغه مسلکي ټکي درته وښودل چې تاسې باید احتیاط وکړئ څو تېروتنې ونه کړئ او په ښه ډول معلومات راټول کړئ. نو له پاملرنې مو ډیره مننه. بیا هم که په دې برخه کې کومه پوښتنه وي تاسې کولی شئ ماته په کمنټ کې ولیکئ، څو د کمنټ له لارې ستاسې ځواب بیا ووایو او درته ولیکو څو نور هم ترې استفاده وکړي. خو اړینه بولم چې هغه مخکینی بحث ته هم ور وګرځئ څو په هغې هم پوه شئ. په خیر اوسئ، ډیره مننه.